نارنجي جانه کشکې ټولګي کې وای ښه به مو ساعت تېرو. مرتضی جانه زه خو پوهېږم چې دا خبرې زما لپاره کوې. دا دی بې له ما مو ښه ساتلی دی. په ټولګي کې بې له ما هم ښه فعالیتونه ترسره کوئ. نارنجي دا سیالۍ خو ښوونځي له خوا چمتو شوې که موږ کولی ته مو حتما خبرولې. ټوکې کوم زیاره. اوس ووایه چې څه مرسته کوی شم. اوس د اصلي خبره وکړه. څنګه چې مخکې وویل زیار باید یو لنډ فلم جوړ کړي. ته به په بیکګراونډ کې یو لنډه کیسه ولولې. ته په دې کار کې مرسته کوې؟ امکان لري چې مرسته ونه کړم. نو ملګری بیا کومه مرسته په درد خوري؟ دا خو زه هم وایم خیر سې. ته هم خیر یوسې. اوه ناوخته دی. زی خدای مو مال شه چې در باندې ناوخته نشي. هو رښتیا وایې ډېر ناوخته شو. راځئ چې لاړ شو. د خدای په امان نارنجي جانه. خدای مو مال شه. د خدای په امان. راځئ په وخت راغلو. سلام علیکم زده کوونکو. علیکم سلام استاده. ښه په خیر راغلی. شکر ښه یو. خیر اوسې استاده. تاسو ښه یئ؟ مننه ښه یم. ښه ډېر ښه. زموږ درس چېرته رسېدلی ده؟ استاده په تېر درس کې مو د غږیزو څپو سرعت، شدت، زیر او بم غږونه لوستي وو. نن به غږیزه پنجه او ریزونانس لولو. ډېر ښه. دا چې په نن درس کې به څه زده کوو په ګډه په سکرین ګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د دې درس تر پای وکولی شي چې غږیزه پنجه تعریف کړي او د کار کولو اصول یې له بیلګو سره تشریح کړي. ریزونانس تعریف او د غږ په تولید او پیاوړتیا کې یې اغیزې روښانه کړي. په غږیزه پنجه کې د ریزونانس او څپې اوږدوالي ترمنځ اړیکه وپیژني او له بیلګو سره یې توضیح کړي. نن غواړو د غږ نړۍ ته لاړ شو او داسې رازونه وڅېړو چې ښایي لږ مو ورته پام شوی وي. ستاسو په نظر ولې ځینې غږونه خاص یا ځانګړي انعکاس لري او یا په څه ډول یو ساده ساز کولی شي همغږي او هماهنګه غږونه تولید کړي؟ د دې پوښتنو ځواب د دوه مهمو پدیدو تر شا پټ دي: غږیزه پنجه او ریزونانس. دا دوه مفاهیم نه یوازې د غږ اساس او بنسټ جوړوي بلکې د ډیریو ورځنیو پدیدو او مډرن ټکنالوژي کې کلیدي رول لري. له موږ سره اوسئ تر څو غږ له یو بلې زاویې مطالعه کړو. استاده څومره سخت او عجیبه نومونه دي: غږیزه پنجه، ریزونانس. سخت او عجیبه نه بلکې جالب او په زړه پورې. غږیزې پنجې ته ډیاپازون هم وایي. استاده غږیزه پنجه صحیح ده، دیازاپون لږ سخت دی. مرتضی جانه دیازاپون نه ډیاپازون. همدغه چې ته وایې. ډېر ښه. د درس په جریان کې به ورته غږیزه پنجه وایو. راځئ چې خپل درس پیل کړو او پوه شو چې غږیزه پنجه څه ده، څه ډول کار کوي او په ورځني ژوند کې چیرته کاریږي. د غږیزې پنجې په اړه به یو فعالیت هم ترسره کړو او د هغه وروسته به ریزونانس هم مطالعه کړو. استاده غږیزه پنجه د ډوډۍ خوړلو پنجې سره څه اړیکه لري؟ د ډوډۍ خوړلو پنجې په واسطه د خوړو انرژي مصرفوو او د غږیزې پنجې په واسطه غږیزې انرژي تولیدوو. استاده ما خو په ټوکه ویل، دوی خو په رښتیا هم اړیکه لرله، نو بڼه به هم یو ډول وي. اوس نو راځئ چې وګورو غږیزه پنجه څه ډول جوړښت لري. په دې انځور کې غږیزه پنجه ګورئ چې یو دوخاخۍ اوسپنیزه وسیله ده چې کولی شي په مشخصو فریکونسیو سره غږونه تولید کړي. کله چې د دې په یو خاښ باندې ضربه وارده شي د هوا د مالیکولونو د اهتزاز له امله یو دقیق او ثابت غږ تولیدیږي چې د موسیقي د سازونو په تنظیم او د غږیزې پنجې د ځانګړنو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. په دې انځور کې د غږیزې پنجې یو مکمل سیټ ګورئ. دلته یو خاص لرګی موجود ده. دې لرګي باندې په دې غږیزې پنجې یو ضربه واردېږي او غږونه تولیدېږي. استاده غږیزې پنجې لویې او وړې هم لري که ټولې یو ډول جوړې شوي دي؟
غږیزې پنجې په بېلابېلو شکلونو او اندازو جوړیږي، یعنې ښایي کوچنۍ وي او یا لویې. که یوه غږیزه پنجه کوچنۍ وي نو دا په دې معنا نه ده چې تولید شوي غږونه به هم کوچني یا ټیټ وي، او یا که یوه غږیزه پنجه لویه وي دا په دې معنا نه ده چې تولید شوي غږونه به لوړ وي. د غږیزې پنجې غږ هغه وخت لوړ وي چې فریکونسي یې لوړه وي. تاسو سکرین ته پام وکړئ. په دې انځور کې تاسو د غږیزو پنجو یوه ټولګه ګورئ. ښي لوري ته ګورئ چې یوه غږیزه پنجه تر ټولو کوچنۍ ده، خو فریکونسي تر ټولو لوړه ده، یعنې 4096 هرتزه. او چپ لوري ته تاسو د نورې غږیزې پنجې ګورئ چې ورو ورو نازکې کیږي او فریکونسیګانې هم کوچنۍ کیږي. کوم غږونه چې دا غږیزې پنجې تولیدوي د لومړي غږیزې پنجې څخه ډېر ښکته وي. خو ستا د غږیزې پنجې له اوسپنې څخه جوړیږي؟ د اوسپنې څخه لږ جوړیږي، په دې چې د زنګ وهلو امکان ډېر وي او همداسې د محیط د ګواښونو دوام او د ارتجاعي ځانګړنو او مقاومت نه لري. غږیزې پنجې د پولادو او المونیم څخه جوړیږي. استاده د غږیزې پنجې د لومړي ځل لپاره چا اختراع کړې؟ هر څوک چې ډېر ګټور شی اختراع کړی. غږیزه پنجه چا اختراع کړې؟ آیا تاسو پوهیږئ؟ که پوهیږئ نو ښه ده، او که نه پوهیږئ نو زه به یې درته ووایم، خو لومړی یوه لنډه دمه کوو او تر هغې وروسته درس ته دوام ورکوو. همدا دی؟ همداسې خو ښکاري. هو ما ته هم همداسې ښکاري. هو همدا دی. په کال 1911 میلادي کال کې جانشور غږیزه پنجه اختراع کړه. جانشور یو موسیقي غږونکی، موسیقي پوه او ترومپیت غږونکی و چې د انګلستان په شاهي دربار کې د جورج فریدریک هینډل پام ځان ته راواړوه، او همداسې ارنس ګلادني د اکوسټیک تجربې د پلار په نوم هم یادیږي. ګلادني غږیزه پنجه په سیستماتیک ډول مطالعه کړه. هغه د خپلو نامتو پوډرو په طریقه مختلف شکلونه جوړول. غږیزې پنجې د اختراع له وخته د طب په پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی ده. د یوې ساده اوسپنیزې میلې څخه نیولې په 4 پیړیو کې یو انقلابي وسیلې ته بدله شوې ده. د دې وسیلې مخینه د انسان خلاقیت ښیي چې د پوهې او بشري ساینس لپاره د پام وړ رول لوبولی دی. استاده له غږیزې پنجې څخه چیرته ګټه اخیستل کیږي؟ په لومړي ځل په 1598 میلادي کال کې یو کس چې نوم یې هیرونوموس کپاواچي و د غږ د اورېدو د ګډوډیو لپاره د هډوکي د لارښوونې د پدیدې څخه کار واخیست. هغه د داسې میلې څخه کار واخیست چې یو سر یې د اهتزاز کوونکي زیسټر سیم سره وصلو او بل سر یې د ناروغ د غاښ سره وصلو. که ناروغ تولید شوی غږ اورېده نو دا په دې معنا و چې د دې ګډوډي منشا یا اصل ځای چې ده هغه د غوږ پردې پورې اړه لري، او که ناروغ تولید شوی غږ نه اورېده دا په دې معنا چې د غږ داخلي برخې پورې اړه لرده. څومره ښه استاده، مخکې له دې خو په دې طریقې له غږیزې پنجې څخه ګټه نه واخیستل شوې. د دې وروسته دوه نورې طریقې منځته راغلې چې د غږیزې پنجې په مرسته منځته راغلې، چې دې تجربو ته په کتو معلومیږي چې ناروغ غږ د هوا یا د هډوکي له لارې اوري که نه. راځئ چې د 2 طریقو سره بلد شو. لومړی به د رینا طریقه په یو معلوماتي ویډیو کې وګورو. تاسو سکرین ته وګورئ. د رینا او ویبر ازموینه کولی شي د حسي، عصبي او هدایتي اوریدونکي د توپیر په تشخیص کې مرسته وکړي. رینا ازموینه د هډوکو هدایت او هوایی هدایت ترمنځ د یو اړخیزې پرتلې امکان برابروي او له دې اصل څخه ګټه اخلي چې په فزیولوژیکي ډول د هډوکي په پرتله د غږ لیږد د هوا له لوري اغیزمن دی. یوه لړزیدونکې غږیزه پنجه په ماسویت هډوکي کیږدئ. اوس غږیزې څپې د هډوکي هدایت له لوري داخلي غوږ ته لیږدول کیږي. کله چې ناروغ د غږیزې پنجې بل غږ اوري، غږیزه پنجه د ناروغ غوږ ته نږدې کړئ. اوس غږیزې څپې د هوا له لارې لیږدول کیږي. هغه ناروغان چې د هدایتي اوریدو ستونزه لري دا غږ نه اوري ځکه چې هوایي هدایت په شدت زیانمن شوی. نو دې ته په کتو د رینې ازمایښت په دې برخو کې منفي دی. په سالمو ناروغانو کې او همداراز هغه ناروغان چې د حسي، عصبي اوریدو کې ستونزه لري، هوایي هدایت تل د هډوکو تر هدایت اغیزمن دی او ناروغ همداراز باید د غږیزې پنجې غږ واوري. دا د مثبت رینې ازمایښت په توګه توصیفیږي.
د دې ازموینې د ژر ترسره کولو یوه بله بدیله لاره دا ده چې لومړی غږیزه پنجه په ماسپیت هډوکي کېښودل شي او تر څو ثانیو وروسته هغه د ناروغ غوږ ته ورنږدې شي. که غږ لوړ واورېدل شي ازموینه مثبته ده او هوایي هدایت سالم دی. که غږ لوړ ونه اورېدل شي ازموینه منفي ده او د هدایتي اورېدنې د کموالي احتمال مطرح کیږي. رینه ازموینه تل باید له ویبر ازموینې سره ترسره شي چې د اورېدو کمښت او د داخلي غږ زیان پرې مشخص شي. اوس به د ویبر تجربه په یو معلوماتي ویډیو کې وګورو او هم به دا وګورو چې دا دوه طریقې یو بل سره څه توپیر لري. ویبر ازموینه د هډوکو پر هدایت د غوږونو په دواړو لورو کې پرتله کوي. د پیل لپاره لړزانده غږیزه پنجه په منځنۍ توګه د ناروغ په سر واقع کړئ. اوس غږ د هډوکو هدایت له لارې لیږدول کیږي. په طبیعي توګه غږ باید په مرکز یا په بل عبارت په دواړو غوږونو کې په مساوي توګه واورېدل شي. له بده مرغه ناروغ د هدایتي دوه طرفه اورېدنې یا حسي عصبي دوه طرفه اورېدو کمښت له امله ښایي دا پایله په راپور کې راشي چې وکولی شي د روغ کس د ناسم تشخیص لامل شي. که غږ په یوه برخه کې لوړ واورېدل شي دې حالت ته د غږ جانبي کېدل یا یو اړخ ته کېدل وایي. دا حالت کېدای شي دوه بېلابېل لاملونه ولري. د یو طرفه حسي عصبي اورېدنې په کمښت کې د سالم غوږ په لوري غږ څنګ ته کېدل پیدا کوي. د بېلګې په توګه د ښي لوري داخلي غوږ په زیان کې غږ چپ لور ته لوړ اورېدل کېږي. د حسي عصبي او هدایتي توپیرونو د تشخیص لپاره یوازې د پایلو په تفسیر سره دواړه ازموینې رینه او ویبر امکان لري. د اورېدو د ګډوډیو د تشخیص لارې راته ډېرې جالبې وې. یوه غږیزه پنجه څومره کارونه کولی شي؟ هو همداسې ده. استاده امکان لري چې موږ هم غږیزه پنجه وکاروو او وګورو چې څه ډول کار کوي؟ هو مرتضی جانه چې داسې غواړئ نو یو کوچنی فعالیت به ترسره کړو. څنګه مو خوښه ده؟ استاده دا خو به ډېره ښه شي. نو راځئ د فعالیت میز ته چې فعالیت ترسره کړو. زموږ فعالیت داسې دی چې غواړو چې غږیزه پنجه د اوبو د لوښي سره ولګو او وګورو چې د اوبو ذرې یا مالیکولونه څه ډول حرکت کوي. د دې فعالیت لپاره یوه غږیزه پنجه چې مشخصه فریکونسي لري لکه 255 هرتز او همداسې یو کوچنی لوښی او لږې اوبو ته اړتیا ده. هلکانو زه غږیزې پنجې ته د میز سره ضربه ورکوم او بیا د اوبو سره لګوم. تاسو وګورئ چې څه پیښیږي. دې خو په لوښي کې شته ټولې اوبه څلورو لورو ته خپرې کړئ. هو همداسې ده. راځئ چې یو ځل بیا یې ترسره کړو. ستاسو په نظر ولې اوبه وشیندل شوې او د اوبو مالیکولونو هر خواته یا هر لوري ته حرکت وکړ؟ استاده په دې خو نه پوهېږم خو موږ ته ډېره جالبه وه. اوبه یې څلورو لوري ته وشیندلې. هو نو پام وکړئ چې زه یې درته ووایم. کله چې غږیزه پنجه د میز سره ضربه ورکوو نو غږیزې څپې تولیدوي. کله چې دا غږیزه پنجه د اوبو سره نږدې کوو یا اوبو په سر ږدو نو د غږیزې څپې خپله انرژي د اوبو د مالیکولونو ته ورکوي چې دې سره د اوبو مالیکولونه په حرکت راځي او څپې منځته راوړي. دا په طبیعت کې د انرژي د بدلون ښې بیلګې دي چې دلته غږیزه انرژي میخانیکي انرژي یا حرکي انرژي ته بدلیږي. دا د غږیزې پنجې په اړه معلومات او فعالیت. زما په نظر د غږیزې پنجې په اړه همدومره معلومات کافي دي. ښه نو لکه چې درس مو خلاص شو. نور څنګه؟ په پیل کې مې وویل چې نن کوم موضوعات لولو؟ تا لکه شهیر کړي. اوس د رزونانس نوبت دی. رښتیا وایې بله موضوع خو لا پاتې ده. زما په نظر که د هغې تر مخه یوه لنډه دمه وکړو ښه به وي. څنګه مرتضی؟ ښه ده استاده. ښه ده نو یوه لنډه دمه کوو او بیرته راګرځو. له موږ سره واوسئ.
ریحانه چیرې تللی وې؟ کور ته لاړو. چېرته وم؟ همدلته وم که نه؟ بیرون وتی وم چې تازه هوا واخلم. سلام علیکم. بیا هم ستړي مشئ. علیکم سلام. استاده. ژوندی اوسئ. ستړیا مو ختمه شوه؟ هو استاده خیر اوسې. ښه ده نو اماده یې چې درس ته دوام ورکړو؟ هو استاده غوږ یو. ډېر ښه. لکه څنګه چې تر دمې مخکې مو وویل اوس به ریزونانس مطالعه کړو. ریزونانس یو لاتیني کلمه ده چې د همغږي یا د یو لوړ اواز غږ په معنا ده. ریزونانس هغه عملیه ده چې خپلې غږیزې څپې همغږي کوي. ریزونانس هغه وخت پیښیږي چې یو جسم یا یو سیستم لکه نل او یا غږیز بکس سره داسې غږیزې څپې تولید شي چې فریکونسي یې د دې جسم سره یو ډول وي. د داسې غږیزې څپې تر اغیز لاندې راشي چې غږیزې څپې یو بل سره یو ډول وي. دلته نو د غږ شدت لوړیږي او ریزونانس منځته راځي. استاده کیدای شي دا موضوع د یو ګرافیک په مخ را تشریح کړي، د هغې لارې موضوع ډېرې په اسانۍ سره زده کولی شو. ولې نه زیار جانه، ریزونانس په یو ګرافیک کې هم درته تشریح کوم او همداسې دا به هم درته وښیم چې د ریزونانس په مرسته څنګه کولی شو د غږ صورت محاسبه کړو. د ریزونانس لپاره تر ټولو ښه ماډل اوستوانوي منځخالي نل دی چې یو برخه یې د اوبو څخه ډکوي. کله چې موږ غږیزه پنجې ته په یو خاصه فریکونسي سره ضربه ورکوو او د دې نل سر ته یا خولې ته یې نږدې کوو نو د اوبو سطحه یو څه راښکته کیږي، یعنې د هوا اندازه لږ ډیریږي او په یو مشخصې سطحې کې د غږیزې پنجې اواز لوړیږي او هغه د دې لپاره چې د غږیزې پنجې فریکونسي د نل د هوا د فریکونسي سره مساوي کیږي. نو دلته ده چې لومړی ریزونانس یا لوړ غږ منځته راځي او دا عملیه د دویم او دریم ځل لپاره هم تکراریږي او د اوبو د سطحې راټیټېدل په هر وار کې یادښت کیږي چې دې سره موږ کولی شو بیا د غږیزې څپې سرعت هم معلوم کړو. تاسو سکرین ته پام وکړئ. دلته تاسو ګورئ چې یو استوانوي نل په یو لوښي کې چې د اوبو څخه ډک ده ایښودل شوی ده او همداسې یو غږیزه پنجه په مشخصې فریکونسۍ سره دلته واقع ده. کله چې په دې غږیزې پنجې باندې ضربه واردېږي نو دلته د اوبو سطحه راټیټېږي او لومړی لوړ اواز یا لومړی ریزونانس د څپې اوږدوالی په 1/4 برخه کې اورېدل کیږي او همداسې کله چې په دویم ځل په غږیزې پنجې باندې ضربه واردېږي د اوبو سطحه نوره هم راټیټېږي او دویم غږ یا دویم ریزونانس واقع کیږي چې د څپې اوږدوالی په 3/4 برخه کې دا واقع کیږي. همداسې که د L2 منفي L1 یا د هوا د ستون اوږدوالي تفاوت په دواړو ریزونانسونو کې محاسبه کړو د غږیزې پنجې په مرسته د غږ د څپې اوږدوالی داسې په لاس راځي. لمدا مساوي کیږي 2 ضرب د L2 منفي L1. د تیرو درسو څخه پوهیږو چې د غږ سرعت د څپې اوږدوالي او د فریکونسي د ضرب څخه لاسته راځي. که پورتنۍ رابطه په دې فورمول کې د لمدا په ځای وضع کړو نو د غږ سرعت د دې فورمول څخه لاسته راوړلی شو. وی مساوي کیږي 2 ضرب د L2 منفي L1 ضرب د F چې په دې فورمول کې وی په هوا کې د غږ سرعت، L2 په دویم ریزونانس کې د هوا د ستون اوږدوالی، L1 په لومړي ریزونانس کې د هوا د ستون اوږدوالی او F د غږیزې پنجې فریکونسي راښیي. زیار جانه څنګه و ریزونانس عملیه دې زده شوه؟ هو استاده پرې پوه شوم. یو بله جالبه موضوع به هم د ریزونانس په اړه درته ووایم او هغه دا ده که یو ښیښهیي ګیلاس په نظر کې ونیسو او داسې غږیزې څپې منځته راوړو چې د ښیښهیي ګیلاس د فریکونسي سره یې فریکونسي مساوي وي نو دلته د ښیښهیي ګیلاس د لړزو شدت ډیریږي او کیدای شي چې ښیښهیي ګیلاس مات شي. دا زموږ د نن ورځې درس. پرې پوه شوئ؟ استاد نننی درس مو ډېر په زړه پورې و. ډېر ښه او جالب ټکي مو زده کړل. د درس اړوند دواړه فعالیتونه هم ډېر ښه وو. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ته درس ګټور او په زړه پورې و او درس مو ښه زده کیږي. دا کار مو ما هڅوي چې ښه تدریس تاسو ته وکړم. همداسې په ټولو فعالیتونو کې ونډه واخلئ او درس مو ښه وایئ. زه هم ډېر خوښ یم چې تاسو سره په درسونو کې کومک کوم. که کومه پوښتنه د درس اړوند لرئ نو کولی شئ ویې پوښتئ. نه استاده کومه پوښتنه نشته. که کومه پوښتنه ذهن ته راغله نو وبه یې پوښتو. هو همداسې وکئ. اوس به د درس مهم ټکي په سکرین وګورو او تر هغې وروسته د تاسو ښه اجازه غواړو. درنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښې چارې ولرئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې غږیزه پنجه اوسپنیزه دوه ښاخۍ وسیله ده چې له ټاکلو فریکونسیو سره د خالصو غږونو د تولید لپاره کارېږي.
غږیزه پنجه په 1811 زېږدیز کال کې د انګلستان په شاهي دربار کې د موسیقۍ پوه او ټرمپټ موسیقي غږونکي جان شور لخوا اختراع شوه. غږیزه پنجه په معمولي توګه له فولادو یا المونیمو څخه په بېلابېلو اندازو او فریکونسیو جوړیږي. کوچنۍ او پیړه پنجې لوړې فریکونسۍ تولیدوي. له غږیزې پنجې څخه په بېلابېلو موخو لکه په لابراتوارونو کې د غږیزو ځانګړنو په څېړنه او په طب کې د اورېدو ګډوډیو په تشخیص یا پیژندنه یا رینا او ویبر تجربو کې کار اخیستل کیږي. ریزونانس د همغږۍ یا په لوړ آواز د غږ کولو په معنا دی. کله چې د یوې غږیزې څپې فریکونسي د جسم له طبیعي فریکونسي یا سیستم سره همغږي شي، د لړزېدو لمن یې په شدت زیاتیږي او ریزونانس پیښیږي.